په زندګۍ کې ډېر تنګ شوی یې، ډېر سرګردانه یې او وهمونو پریشانه کړی یې. دماغو ته یې ډېرې خرابې وسوسې راځي، تر دې چې په بیانولو یې درته لوی ګناهګار دا خپل ځان ښکاري. نه ترېنه ځان له کېناستی شي او نه چا سره کېناستلی شي، ځکه په خلکو باندې بدګمانه کړی. نو آیا زه تا ته دا شانتې یو علاج نه درښایم چې د هغې په وجه باندې ستا دغه وسوسې او وهمونه ختم شي؟ او هغه علاج مونږ ته زمونږ خوږ او مشفق پیغمبر او په مونږ باندې زمونږ نه زیات مهربانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی دی. هغه علاج دا دی. مسند احمد حدیث نقل کړی دی. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شولو نو د نبی صلی الله علیه وسلم بعضې ملګرو ته وسوسې او وهمونه شروع شولو. په هغه کسانو کې زه هم چې ما ته هم وسوسې راپرېوتلې. یو ورځ زه د یو سوري لاندې ناست یم، په دې کې عمر فاروق رضی الله عنه په ما باندې راتیر شولو او سلام یې را باندې راواچولو، خو لیکن ما هغه ته هیڅ جواب ورنه کړلو. وجه دا ده چې زه وسوسو مشغوله کړی وم. عمر فاروق رضی الله عنه لاړو، د نبی صلی الله علیه وسلم نائب خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته یې ګیله وکړه چې په عثمان رضی الله عنه باندې مې سلام واچولو، لیکن هیڅ جواب یې راته رانه کړلو. هغه ورسره را روان شولو او ما ته راغلو او په ما باندې سلام واچولو، ما ولا جواب ورکړلو. ما ته ویل عمر رضی الله تعالی عنه تا باندې رپورټ کړی دی چې یاره د باندې ما سلام واچولو او جواب یې رانه کو. ویل ما ورته ویل چې په ما باندې نه سلام اچولی او نه په ما باندې تیر شوی دی. عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل قسم په الله ما په تا باندې سلام اچولی دی. ویل ما ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل چې شاید شغلک عن ذلك امر، شاید چې یو امر او یو کار ته مشغول کړی یې. ویل ما ورته ویل چې آو. ویل هغه راته ویل وما هو څه شی دی؟ ویل ما ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړلو او موږ د دغې کار تپوس ونه کړو چې د دې وسوسو علاج څه شی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیل ویل د هغې تپوس ما کړی. عثمان رضی الله عنه وویل زه راپاڅېدلم، ما ورته ویل چې لاحقه هم دا ده چې دا دې ترېنه پوښتنه کړې هغه علاج څه شی دی؟ ویل هغه وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه کلمه چې ما خپل تره ته پیش کړې او هغه رد کړله، هغه کلمه چې چا زمانه قبوله کړله او دی ویله د دغې په وجه به رب العالمین دا د وسوسو نه بچ کړي، چې هغه لا اله الا الله ده. لا اله الا الله کلمه بار بار ځان سره ویل. دویم نمبر چې په حدیثو کې ذکر شوي ده اعوذ بالله ویل د دوی وسوسو په ټیم کې. دریم نمبر سورة الاخلاص قل هو الله احد سورت ویلو. څلورم نمبر د سورة المؤمنون 99 او 98 نمبر آیت کریمه وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. دا آیت کریمه په خپل دعاګانو کې لوستلو. او پنځم نمبر چې سړی دغه زړه کې راولي چې رب العالمین ما په دغه وسوسو باندې نه رانیسي. شپږم نمبر په خپل الله او په خپل رب العالمین باندې توکل کول چې رب العالمین څه ماته لیکلي هغه به ماته ضرور را رسیږي. نو چې کله دا شپږ خبرې په انسان کې راجمع شي الله سبحانه وتعالی به د وسوسو نه خلاص کړي.